د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک بیان میں شروع کړو. مکه مکرمه کې چې کله نبی علیہ السلام د کافرانو د تکلیفونو نه تنگ شو او صحابه هم تنگ شو، نو نبی علیہ السلام مبارک د مرګرو په مشوره د اسلام د دعوت کار طریقه بدله کړه. نا امید شو د مکې د خلکو، هر قسمه محنت شو د مکې په خلکو، خو خوند یې ونه کړ. طریقې په دې بدله کړه چې زما او د مکې نه بار چې کم خلک دی، بار قبیلې دي، بار ملکون ښارونه دي، هغې له به دعوت ورکم که خدای هغه مسلمانان کړي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېسته او طایف ته لاړ. طایف د مکې مکرمې نه لږ غوندې بار علاقه ده، یو لوی غر دی په میانځ کې، او دا غر نه پورې غاړه طایف دی، او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی، لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم. د مکې کافرو به وی چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او دا طایف دی، او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طایف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه، یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طایف په هغه وخت کې بیا آباد و، ځکه مکه مکرمه خو دشت، بیابان و شګې کاڼي غرونه دي، کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طایف کې هغه زمانه کې ښې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې، او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل، او اعلی قیمتي آب و هوا هم ښه مزېداره وه. موسم به پکې یخم، او مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمي هم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبې اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینې دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و، مالدار به و، نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډۍ جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي، د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځای نه برابر کړي دي، په لاور کې، په اسلام آباد کې، پنډو کې، دې ښارونو کې دغه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و، هغې ځان له په طایف کې باغونه جوړ کړي وو، طایف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې رشتې وې. نو طایف په هغه زمانه کې د تمدن، د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و. درې غټ غټ سردارانو د طایف. نبی علیہ السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شومته، زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم، او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طایف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ، لیکن اتفاق ته ګوره د حضور پاک خو دا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړل، دا کلي نه صحیحه، د هغې سر به بیا د مکې په کافرو پرېوځي، ای به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو، راځه موږ به مسلمانان شو. لیکن هغې د نبي علیہ السلام دعوت قبول نه کو، اسلام یې رانوړو. او بلکې د اسلام قبلول خو څه کې د حضور پاک شان کې ګستاخی شروع کړلې. او یو سردار ورته وی چې بل څوک خدای نه مونتل، نو تیو مونتی یو پیغمبري دله درکړه، دا یو پیغور غوندې وله ورکړه. بل څوک نو، بل څوک چا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل، نو ته ورته خوښ شوې. بل سردار ورته څه وی، وی ښه مکه کې خو غټ غټ سرداران، زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته، نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو، دا غټ سرداران پاتې شو، موږ به ستا تابع کېږو. بل ورته څه وی، وی زه خو دې نه پیغمبري نه منم، او ځکه ته په حق یې، نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای. دا پیغورونه یې وله ورکړه. لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عجیبه شان ورکړی. ګوره چا کې چې دا زمونږ دا پښتانه خلک هم په ملوخو کې چې څومره شی زیږي پکې ورچې، یو بوجۍ ده
او په هغې کې 1 من غنم ځایږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی، که 1.5 منه هم پکې اچوې بوجۍ به شلېږي. کوم لوښې دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نه شي، که زیات ترې واچول پرېږي به ترې فایده نه ورکوي، لوښې به خلک ککړ کړي. دا یو مثال مې دله درکړ. دقه رنګې پیغمبري هم ده. پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی، یو ډېر لوی شان دی. پیغمبري یو د الله یو ډېر لوی نعمت دی، نو دا لوی نعمت لوی لوښې غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي، هر سړی نشي برداشت کولی. د نورو خلکو لوښي واړې نه ورکړې ده، خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي، الله ولا لوی کمالات ورکړي دي. د دې وجې نه خو پیغمبري خدای ورکړه. الله یعلم حیث یجعل رسالته. قرآن کې الله فرمایي وي هغه ځای زه ښه پېژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکړو. ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی. نو دوی ملنډې شروع کړې، ټوکې شروع کړې، او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه. خپلو غلامانو ته او بچو ته یې ورپسې شی شابسې، او چې دا 2 کسه مو د خپل کلي نه څومره زر وویستل نو دا به کمال وکړي. نو هغې ورپسې شو، چغې ورپسې شروع، نو خاورې به یې راغېشتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ور اچولې. نو کاڼي راغېشتل او په هغې یې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز گزارونه شروع کړل. زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو، وي سر مې ټول زخمي شو، وینې ترې بهېدلې، او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله، نو دا وینې ترې لاندې روانې شوې، وجود یې زخمي شو، خولې ته بیګي ګرمي ده. دومره تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی ما ته دا پته نه لګي چې روان د کم طرف نه مو زم کم. داسې یو لوی تکلیف په نبی علیه السلام مبارک باندې راغی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي، وی د الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې ته یې ما ته ووایې. وی او عایشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده. الله رسول څنګه وه؟ وی ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم، او ما ته یې ویې ته دروغجن پیغمبر. نو زه لاړم طایف، نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ، هغې م ونه منلم. نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله. وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدل. الله ته درخواست کوي. نبی علیه السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ، ای خدایه زما طاقت ډېر کمزوری دی، زما طاقت ډېر کمزوری دی، او پروردګاره زه چې د اسلام دپاره کم کوشش کومه، خدایه ای دې کوشش ته الله دا ډېر کمزوری کوشش دی. الله حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزوری، الله دا زما محنت ډېر کمزوری دی، خدای زما طاقت ډېر زیات کمزوری دی، او الله طاقت ستا په لاس کې دی. نو خدایه ګوره عجیبه لفظ وایي، خدایه تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ، تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړی دی، او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایه زه ورته ذلیله کېږم. الله که ته زما نه راضي یې، ګوره ښه الله که ته زما نه راضي یې او ته زما نه خوشحاله، نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله. دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده. خپل طاقت ته وایي کمزوری دی، خپل محنت ته کمزوری وایي، هغه عظیم محنت ته، او یو پوټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګاره زم ستا دشمن دی او زما دشمن دی، هغه ته ذلیله کېږم، او الله که ته زما نه راضي یې، ته زما نه خوشحاله، نو خدایه په دې محنتونو تکلیفونو زما هېڅ پروا نشته، هېڅ کار مې نشته. بیا څه وایي؟ الله ما مضبوط کا، او خدای خپل دین مضبوط کا، الله ما بل چاته مه سپاره، خدای ما ځان ته نږدې کا. او بیا اخره کې وایي لا حول ولا قوة الا بالله، خدایه د دې تکلیفونو نه خلاصونکې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کوونکې خدای ستا د ذات نه بغیر بل نشته. الله ته په زارۍ د الله سوچت کو، نو یو فرشته راغله، جبریل علیه السلام راغی، وی دا ما سره یو فرشته ده، او د الله نه اجازت وغوښت، ستا د اسمان فرشتې په ستا په تکلیف خفه شوې. فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله
دا نن خو په دې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی خدای. کوم قوم له چې خیر خواهی له روان دی هغې په کار وړي. الله یو فرشته ده دته ملک الجبال وایي، غرونو والا فرشته. د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده. دا فرشته ما سره ده. دا فرشته در باندې سلام وایي او سلام نه پس دې درته یو درخواست کوي. نو حضور پاک ته تپوس وکړو، وی څه وی؟ وی ما الله نه اجازت غوښتې دی، وی ځان لاړ شه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره. نو زما لاس کې غرونه دي، که دې خوښه وي د طایف دا غټ غرونه به اوس اوچت کړم او د طایف د دې خلکو په سرونو د پاسه به کښېږدم. سرونو که داسې زه وي یا بل څوک وي موږ به څه وی بیا؟ موږ وایو چې پرون نه راتلې، یو ګنټه مخکې دا کار کړی وی ښه به نه وه. دوه نه چې لس پکې د پاسه چې تباه او برباد شي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په سترګو مبارکو کې اوښکې رالې، وی نه داسې مه کوه. او الله ته بیا زارې سره لاس اوچت کړه، اللهم اهد قومي انهم لا یعلمون. خدای دا نه پوهېږي، زه خو پوهېږم که خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي. دا نه او بیا څه وایي؟ وی که دا په هدایت نشي یا فرشتې ته وایي، وی الله به د دې په اولاد کې هغه خلک پیدا کړي چې ما والا دین به قبول کړي. هېڅ فکر نشته. اللهم اهد قومي، خدایه زما دې قوم ته هدایت وکړه، انهم لا یعلمون، نه پوهېږي، ناپوهه دي، سره د عقل نه ناپوهه دي، دین ته توجه نه کوي، سوچ نه کوي. پیسه ترې نه غواړم، بادشاهي ترې نه غواړم، د دوی د فایدې خبره کوم ورته، کاڼو بوټو ته سجدې کوي. ناپوهه دي، عقل نه کار نه دي. کم پوهه کې خدای ورکړی دی، کم عقل ورکړی دی، نو هر عقل نه کار نه. وی را روان یو یو باغ باندې رالو. په مکه کې دوه غټ سرداران دي. د یو سردار نوم دی او نبی علیه السلام ولې طایف ته لاړ؟ دا تاسو ته تېره جمعه ما ویلي چې د پیغمبر علیه السلام د غم کال و. ابو طالب وفات شو، غټ ډاټ خو هغه و، او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه. د پیغمبر علیه السلام لویه ډاډګیرنه وه. نو دلته کې د پیغمبر علیه السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه. نو حضور پاک دا سوچ وکړه چې زه راشه طایف ته ولاړ. تقریبا د شوال میاشت وه، د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي، او لسمه هجري وه. دا لسم نبوت و د پیغمبر لسم. نو چې واپس راتلل نو د مکې دوه غټ کافران دي، د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی، د هغې یو باغ و باغ هغې باندې راتېر. هغوی چې نبي علیه السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي، وجود نه وینې روانې دي او په تکلیف دی، نو که انسان دشمن هم دی خو بعضې وخت په انسان نه نرم شي. او د حضور پاک خو ورته معلوم و چې دا خو زمونږ د کلي دی، د مکې دی، یو ډېر ښه انسان دی، شریف انسان دی، رښتونی دی. نو ډېر پرې نرم شو. و غټ دشمنان ډېر نرم شو. یو غلام یو عداس، د هغه نوم و عداس. هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی؟ وی دی. یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی او په ډېر تکلیف کې روان دی. دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې. نو عداسه داسې وکړه، وشې یو څو غونچکه انګور روشو کوه مزېدار، او لوښي کې واچوه دا وله یوس. هغه یو څو غونچکه انګور روشو کول، لږې اوبې راواغېشتې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړل. یو سوري ته نبی علیه السلام کېناست. بیا خدای ته لاس اوچت، ای الله د بېکسو رب ته یې ګوره چې څوک بېڅوکه یې هېڅوک یې نه، خدای د هغې من دی. واقعي ګوره دا رښتیا خبره. هر څومره چې دنیا کې ظالم راونیسي او ظلم در سره ظالم کوي، د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای لري. زه کله کله هم شکر دی خدایه چې ته یې. انسان تنګ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه؟ بې د فریاده خو بل ځای نشته. ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی، بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي. نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول. شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري، هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی، هر وخت کې مونږ ته را رسیدی شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي. دا مو په ایمان دی رونو ګورئ.
ای د بې کسو ربه، ای د بې څوکو ربه، ای د مظلوم ربه، د مظلومانو ربه، خدایا زما مدد. چې انګور یې ورته راوړل او څنګه یې کېښودل، نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانه اخېسته نو لومبی وایي بسم الله الرحمن الرحیم. نو عداس وی شو د عیسایي د عداس عیسایي مریی و. هغه وی دا دې څه ووی، تا څه ټکي ووی؟ هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وایي او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووی. یاره دا سړی خو څه ناشته غوندې سړی دی. مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي، طایف کې خو څوک بسم الله نه وایي. بسم الله وی نو دا وی دا دې څه ووی، چا نوم دې واخېست، ته څوک یې؟ نبي علیه السلام ورته خپل نوم واخېست، زه فلان کې. خلکو خو پېژنده. نبي علیه السلام دې تپوس وکړه د عداس نه، وی ته څوک یې، د کوم ځای یې؟ وی زه د نینوا علاقې یم، نینوا، او دلته غلام یم. نبي علیه السلام ورته وی ښه د یونس علیه السلام د کلي یې، کوم ښار ته چې الله یونس علیه السلام لېږلی و تبلیغ دپاره، دعوت دپاره، د یونس علیه السلام د کلي یې. عداس بیا حیران شو، وی ته یونس څه پېژنې؟ تا ته څه پته ده؟ حضور پاک ورته وفرمایل هغه زما ورور و، هم د الله پیغمبر و او د قوم د هدایت دپاره الله لېږلی و، او زه هم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت دپاره الله را لېږلی. چې دا څو خبرې د دې عداس د نبي علیه السلام سره وشوې، هغه ته پته ولګېده. نو عداس ورپاڅېد او د نبي علیه السلام تندې مبارک یې ښکل او پیغمبر علیه السلام ته فورا وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګری کا، رښتونی پیغمبر یې، دین دې رښتیا دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه ځای د عتبه شیبه ورته ګوري، هغه یو ورور بل ورته وایي لالا، لالا لفظ ګورې مونږ وایو ښه، لالا یا کاکا وروره. سړي باندې خواصر وشو، مونږ لېږلې سلو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ. چې عداس واپس راغی، وی دا تندی دې ولې خپل کړو؟ وی سر عتبه شیبه ای زما سردارانو، زما دې د الله په ذات قسم دی چې دا رښتونی پیغمبر ما ته پته ولګېدله او مې زه ملګری شوم. او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو، لوی نعمت خدای درکړی دی، لوی نعمت. دې نعمت نه بل خوا مه ځئ، دا قبول کړه دا نعمت. هغې ورته وی عداسه زوړ دین دی خو وګورې مه کوه مه کوه. بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی، هغې له چې کافران کله تلل، دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ له روان. دا عداس راغی، مینت یې ورته شروع کړو، وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو مه ځئ. دوی وی نه موږ ځو، خامخا ځو، ټول سرداران ځي، موږ به پاتې کېږو. تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو له خپې ونیوې، د خدای خاطر وکړئ مه ځئ، د پیغمبر مقابلې له ځئ تاسو، د خدای د پیغمبر. او که زه مرګ وینم چې مرګ له ځئ. ګورئ ای زما سردارانو، ما ستاسو رزق خوړلی، ستاسو جامه مې اغوستې ده، ستاسو روزي مې خوړلې ده، نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مه ځئ. ما زه ستاسو مرګ وینم که لاړی، دنیا کې هم ذلیله کېږي او آخرت کې هم ذلیله کېږي. هغه منې نه شو، هم حقه لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل. نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واخېستل، نو نبي علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناست او د اسلام دعوت یې ورکړ. د خدای نبي علیه السلام په دې پوه شو چې ما یې انګور راولېږل، نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکړم. لیکن هغې ظالمانو رټ جواب ورکړ د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې. چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي، دا ګورې د شپې م را روان دی او د ورځې م، ښه دا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي. په دې دشتو بیابان ځنګلونو کې شپه هم تېرېږي او ورځ هم تېرېږي. یو ځای د نخله ورته وایي، په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو، د سهار مونځ یې کو، نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو. نو پیریان خدای راوستل، پیریان د عراق د علاقې وو، دا پیریان به بر اسمان ته ختل، ګرځېدل به په اسمانونو کې. نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو، نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو. نو چې کله نبي علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه
او پیغمبري ورکا د اسمان هم دوی بند شو بیا اسمان ته نشو خطی دې کې سرکشه تیز هر قسمه پیریان لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقتمنې بعضې کم طاقت والی زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د دې ځنګلونو والا خلکو د پیریانو د مشرانو د یو بل ته ووایي چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه به تلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي هغه ځای نه شغلې را باندې راځي تاسو چکر ولګوئ وګوره دی معلومات واخلئ څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم وو دارنګې پیریان هم کم دا خو ورو نسل زیاتېږي چکر ولګوئ اضربوا مشارق الارض ومغاربها او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پیښه ده یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي چې معلومات کوي نو نبي علیه السلام د سهار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده ملګرو ته ویل که راشئ دا چې موږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دا خبرې دي بس راله نبي علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل او نبي علیه السلام ورته وي او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت لپاره بس هغه پیریان خدای مسلمانان او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ قرآن حکیم کې رب العالمین د هغې بیان کوي هغه پیریانو متعلق واذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن یو ډله مو درته راواړول انسانان نه مسلمانېږي ودرېږي یو څو پیریان درته مسلمانو هغې قرآن واورېده فلما حضروه قالوا انصتوا چې قرآن یې واورېد ملګرو ته وایي چپ شئ لږ فلما قضوا چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم کړ ولوا الی قومهم منذرین خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یره قوم ته مسلمانان شي بل دی راځي انا سمعنا قرآنا عجبا دې پیریانو خپل قوم ته وی موږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب ناشنا شی دی یهدي الى الرشد فآمنا به هدایت طرف ته خلق بلی خلق ورسمی په نیغه لار باندې موږ په دې قرآن ایمان او د هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان پیریان لګیا شو هغې خپل دعوت شروع د اسلام دعوت هلته هم روان شو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع چې هغې مسلمانان شو نبی علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه نیخ وی زیده څه رواج وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي نو بیا نو وی تا ته پته وي او ما ته پته ده نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږي اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی مطعم ابن عدي د هغه هم پرې رحم راغی نو نبي علیه السلام ورته دا ټوله قصه وکړه د ایمان دعوت یې ورکړه هغه په ایمان قبول نه کړه ویې راځئ زما په امان کې داخل شي اتې مخکې شو نبي علیه السلام زید ابن حارثه ورپسې شو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړ د نبي علیه السلام نوم یې واغېشت وی دین د ده زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ ښه سړی دی رښتونی دی زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي نو دا زما په امن کې دی که دته چا څه نقصان ورسو لکه چې ما ته نقصان رسول یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې مطعم ابن عدي زوی جبیر نوم جبیر ابن مطعم هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی نو نبی علیه السلام وفرمایل یاره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی که نه او نن یې ما نه د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وي نو ما به اخله د خیراتي پرېښي ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت افسوس چې هغه نشته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته نو کافرانو خپله طریقه بدله کړه هغې هم پوه شو چې دې خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکړي او نور خلک مسلمانوي
هغې ګوره چې څنګه نبي علیه السلام لګیا دی محنت کوي دارنګې هغې هم محنت کوي. هغې خپل یو میټینګ کو خپل خلک یې کېنولو او دا فیصله یې وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ دا به ته ساتئ. هغه میلمانه به پیوې ده که بیت الله ته او به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به پیوې چې د ده خبرې وونري. که د ده خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بعض خلک راته مسلمانان شي نو موږ ته مشکله شي. نو د یمن یو قبیله د دوس ورته وایي د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نوم و چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې واونري او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په میانځ کې دشمنی جوړوي. وی نه نه به کېنم ورسره وی نه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز روړي درته یې غوږ ته در دننه نه کړي. هغه طفیل وایي چې ما مالوچ راواخېستل یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل داسې نه چې د په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کړي. دته به یې ذوالقطنتین وی قطن مالوچو ته ویلې کېږي ذوالقطنتین د ده لقب و مالوچو والا یو غوږونه کې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم یاسې نه چې ته هوا ده د خبرې رونړي. یو ځل مېړه کې سوچ وکړه چې زه څه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې ځله د مالوچو ډک کړي دي لرې که دا مالوچ مې ښکته وغورځول او بیا مېړه کې سوچ وکړه چې راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ترې واوره زه څه بېوقوف او قبقل خو نه یم چې هسې به هوا خبره راوړو په ما به جادو کېږي په ما به اثر کېږي. ویې نه غوره لم نبي علیه السلام له ما ورته وی چې دا خلک خو ستا خلاف دا میلمانه منې کوي څه چل دې جوړ کړی دی دا څه مسلې دې جوړې کړي دي دومره د قوم دې دشمنان دي. حضور پاک مبارک مسکی شو ما ته وی چې د کم څیز د وجې دي ماته جادوګر وایي ته واوره لږ غوندې که نه وایه وی قرآن شریف یې راته واوره وی قسم دی چې قرآن مې واورېده او دې لږې ما باندې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي. هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکړ. دې ورته څه وایي نبي علیه السلام ته وی زه به اوس څه کوم تا سره دلته ملګری بیم ډانګ به راسري توره به راسري وی نه ما ته لا خدای پاک د ډانګ چلولو او تورې چلولو حکم نه دی کړی زه ته خپل وطن ته ځه او هلته خلکو ته د اسلام دعوت ورکوه. وی هلته به خلکو ته یو نښه خو راله راکړه که یو دلیل خو راکړه چې خلک مې ومني چې زه ستا طرف نه استاد یم. نو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه اللهم اجعل له آیة خدای دل یو نښه ورکړه. نو چې دا دعا یې څنګه وکړله نو تندي نه رڼا شروع شوه لکه د بټرۍ په شان رڼۍ د تندي نه شروع شوه. نو دی خو خوشحاله و چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم نو قوم به زما دا خبره ومني. نو چې څه منځې لاړ نو بیا وایي چېرې دا رڼا خو مناسب نه ده خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو او د برګې مرض دی پې پیدا شو او دا خو د هغه برګېتوب هغه دغه دی څه ورته وایي مغه چمک دی. نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټی وي چا سره چابکي نو خدای هغه رڼا را د چابک ته را منتقل کړه نو چابک به یې اړقو لکه د بیټرۍ غوندې رڼا به یې کول. راغې قوم ته قوم ته دعوت ورکړ لیکن خپل د پلار نیکه دین پرېښودل څه اسانه خبره نه. شپږ اووه کاله اته کاله د په خپل قوم کې تېر کړل خو ډېر کم خلک مسلمانان شو ډېر کم خلک. یو ځل راغی نبي علیه السلام ته بیا د هغه وخت و چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی و اوومه هجره کې دی نبي علیه السلام نه راغی وی د الله رسوله زما قوم دوس ته خیره وکړه چې خدای پاک یې هلاک کړي ځکه زما په کلونه وشو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي. نو نبي علیه السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړل وی اللهم اهد دوسا وأت بهم خدای د قوم مسلمانان خیره یې ورته ونه کړه او خدای ټول دلته راوله. زه وی ما ورته دعا وکړه خدای به دې قوم مسلمان کړي. نو یو دوه خاندانونه مدینې ته هم راغلل یو ته به اوس وی بل ته به خزرج وی د دوی خپل نوم ابن قیلا و. دې دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا نو د مدینې یهودیانو خو پکې اوسېدل هغوی سره تعلقات به و غمخادي وه د مدینې یهودیانو به د آخر زمانې د پیغمبر خبرې کولې چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او دا صفت به وي دا صفت به وي دا صفت به وي
لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به یا مهدي به راځي، یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي، یا دجال به راځي. داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې. او چې دې انصارو سره دې اوس او خزرج سره به کله جګړه شوه، نو وی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی، ګورې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. بیا هغه پیغمبر را روان دی، هغه هغه به ډېر لوی غلبه به موږ به ملګري کېږو، تاسو به بربادو. نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه د نبی علیه السلام مبارک صفتونه اورېدلي. دا شپږ کسه چې د مدینې حج له رالل، نو د مکې کافرانو خو به زور لګاو چې د دې چا سره خبرې ونه شي او د ده خبرې څوک ونري. نو نبی علیه السلام هغه شپږ واړه راوستل. مینا کې یو غونډی وه، عقبه غونډی ته وایي. اوس چې دا کوم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي، جمع عقبه، دې سره خوا کې یو غونډی وه. هغه غونډی څه موده وه، اوس یو 3-4 کاله شو چې سعودي حکومت هغه غونډی لر کړې ده یا ختمه کړې ده. د هغې غونډۍ شاته دا شپږ کسان نبي علیه السلام ځان له کړل، ویل لږ دې خوا ځان له شئ، د تاسو سره یو څو خبرې. هغې ځان له شو، چې ځان له شو نبي علیه السلام اسلام دعوت ورکړ. هغې چې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې او د نبي علیه السلام د اوصاف او صفتونه یې ولیدل، هغې پوه شو. هغې ویل که دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي، ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا رشته موجود، چې هغوی یې څه وایي چې د دې پیغمبر کم دعوت به هغه خو د ده موږ واورېده. هغه شپږ واړه خدای پاک مسلمانان، شپږ څوک؟ مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه، دا پکې مشر و. او څه نومونه درته نور هم ویم، اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی، او عوف ابن حارث رضی الله عنه، رافع ابن مالک رضی الله عنه، قطبه ابن عامر رضی الله عنه، عقبه ابن عامر رضی الله عنه، او حضرت جابر ابن عبدالله مشهور صحابی دی رضی الله عنه. دا شپږ کسان خدای پاک مسلمانان کړل. چې مسلمانان شو، نبی علیه السلام ورته په مکه کې د ما دشمنان ډېر زیات دي او تاسو ځای په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکړئ. دوی لاړل، نو دوی اسلام دعوت شروع کړو، یو څو کسان خدای نور مسلمانان کړل. نو آینده کال په 12 د نبی علیه السلام د نبوت دوی ځان سره شپږ بیو، 7 کسان یې ځان سره نور راوستل. او دا هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام ورسره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبۍ ورځ او دویمه او درېیمه دا به دلته یو بل سره خبرې کوو. دا هغې غونډۍ شاته د دې لم نبي علیه السلام دعوت ورکړو، هغه 7 کسان هم خدای مسلمانان کړل. نو پیغمبر علیه السلام نه دې مطالبه وکړه، وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي، خو که مونږ لم یو قاري راکړه چې مان سره لاړ شي، یو عالم، یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو، یو عالم هم راله راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره 2 صحابه ولیږل، یو په سترګو نابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، یو یې هغه ورسره ولیږه، او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه ولیږه. وی زه دا دواړه به د سره او دوی چې ته کېنوې او دوی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه وله جوړوي. دا دواړه یې ځان سره بوتلل. ورونو یو په سترګو ړوند دی، ړوند عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی، لیکن خدای ته څونه ګران دی. مدینه منوره کې د اسلام دعوت د شروع کړ د پیغمبر علیه السلام په حکم. یو ځل نبي علیه السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکاو. د مکې دا مشرکان یو څو سرداران لرل، هغوی سازش کو، هغوی په خپل سازش و نبی علیه السلام سره کېناستل، یاره وایي موږ میټینګ وکړو زموږ اسلام تړل کېږي، خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زموږ پرون غلامان او نوکران، بلال دی او صهیب دی او دا خلک، نو ته دا ځان نه لرې کا، دا لرې کا، ځکه موږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی، دا لرې کا، نو ممکن ده موږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان. دې مطلب دا و چې موږ پاسم اسلام نه راوړو، خو چې دا خپل خو دې پردي کړو که نه. حضور پاک وی نه، اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی دی، په یو صف پکې دی. وی ښه چې هغې پوه شو چې داسې نه کېږي، نو بیا ورته څه وایي، وی ښه یو ورځ دوی له مقرر کړه، یو ورځ موږ له مقرر کړه، نو کېدای شي موږ ستا قرآن وورو او موږ مسلمانان شو. نو نبي علیه السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو،
چې د خیر دی یو ورځ به د دوی له ورکم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني یو ورځ به دوی له ورکم یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له که خدای مسلمانان کړ بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست کړي دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دی خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیه السلام ته یې د الله رسوله علمني مما علمك الله تا ته چې څه خدای ښودلي دي ما ته وښایه ما ته څه وښایه نبی علیه السلام مبارک دې دی کې یو پوټې تندې مبارک درونه او کافر مو قوم ته وګوره که نه وایي موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کښېنو دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي زموږ سره خبرې کوي او دې راغلې زموږ خبرې کټ کړې موږ ځان نه مجلس کوو زموږ مجلس یې خراب کړو نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو پوټې غمجن شو چې دې وخت کې ته څه نه راځې د خدای بنده هلته کښېنه دې سره زه فارغ شمه دا کافران دي دعوت ورکوم ته خدای مسلمانان کې دې وخت کې ته ولې راځې فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کو پیغمبر علیه السلام یې ملامته کړ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وی چې دا ړوند دله راغی نو تا ورته تندې مبارک را ګونګې کړ او تا ته مخ واړو وما یدریک لعله یزکا دې خو دې له راغلی دی تا ته پته نشته دې خو دې له راغلی دی چې دې د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي ورپسې څنګه دی او یذکر فتنفعه الذکرا دې خو نصیحت قبل دې له راغلی دی او دا چې تا نه کوم تورات ته ودې خدای دې بیخو باسي روکوه دا نه مسلمانېږي لر کوه نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی علیه السلام ته الله ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې نو چې بیا به دې را روان و که نه نو حضور پاک به ورته د خپل ځای نه پاڅېد ای مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي وی هغه کس ته مبارکباد دی او هرکلی دی چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړی دا نابینا صحابي اسلام کې نابینا دی یو سړی تور دی رنګ یو سړی ګوډ دی یو سړی شل دی یو سړی معذور دی یو سړی لږ ایمان پروت دی قسم دی د ډېرو ښکلو قشته او مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې نه د خدای په ځای ډېر بهتر دی دا افریقا اسلام نه کوي ایمان ته کوي او دا دویم چې د مصعب ابن عمیر چې دی ورسره ولېږه د ده د مکې عجیبه زندګي وه د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکوټه شی دی جامه اغوستله او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه اچوله نو مالدار او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه نو نوکرانو به پې څادر د پاسه نیولې چې نور پې ونه لګي او چې په اس به سورو نو یو اس به ته ښي طرف ته روان و د نوکر یو به ته ګس طرف ته روان و لکه دا اوس چې کوم پروټوکول دي په دې طریقه به ګرځېده او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست و دا مصعب ابن عمیر تېرېده نو حضور پاک وجړل چې ده ته یې وکتل چا ورته د الله رسوله ولې دې وجړل وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې ژوند را مخکې شو د اوسني ژوند ته یې ګورو د اسلام نه مخکې به د کمې جوړې چولې او کم د نعمت ژوند به یې تېره نور به د ده په وجود نه لګېده او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به یې نه چوله اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته یې غټې غټې ټوټې لګېدلې او خیرن وجود دی او د صادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راښکي شي او بل اوچت پروي دا مصعب ابن عمیر دی ورسره ولېږه او زما وروڼو دا مصعب ابن عمیر چې بیا کوم دی دې رښتیا په احد کې شهید شوی دی په احد کې په عجیبه انداز دی شهید سره جنډه وه د مسلمانانو یو کافر راغی دا یو لاس یې د جنډې ولی لاس یې و د فورا دا بل لاس ور واچو هغه جنډې یې بل لاس کې ونیول نو کافر راغی ابن قمیه دا دویم لاس یې و نو د فورا دې سینې سره دا خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه ده چې په ځمکه ونه لګي نو هغه نیزه راواغېسته او په دې سینې وواو او شهید یې د ده ظاهري شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده نو شیطان چغه کړې د نبي علیه السلام نوم یې واغېسته وی هغه مړ شو نو صحابو دې سره هم لږې حوصلې بهدلې وي اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي نو په میدان کې چې کم
قبرونه دي او خلق هغې ته سلام ته ودرېږي، نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی، دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی، دریم د ده دی مصعب ابن عمر رضی الله عنه. او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبو، یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهمو جوړه سار او ماښام بدلوله او چوله به، او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو، نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې بیا ولا په خپو اچو نو سر به یې ښکاره کېده، او چې په سر بیا اچو نو خپې به یې ښکاره کېدې. نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسوله څه ورسره وکړو؟ وی دا سر باندې ولا صادر واچوې او په خپو ولا دا بروزه سرګړې واچوې، نو په دې حالت کې دفن شو. صحابو چې کومې قربانۍ کړي دي اسلام او ایمان ده، دا اسلام د دغې صحابو په خوارو پورې موږ ته را رسېدلی دی. نقشه وګورئ، ځان خبر کړې نو پته به درته ولګي. تاریخ لږ وګورئ، نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک. دا خلک د نبي علیه السلام نه تاو دی، دې خلکو قربانۍ ورکړي دي. نو دا 2 صحابه کرام ورسره مدینې منورې ته ولېږل، وی دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع. نو د دې اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دیره شو چې هلته د اسلام کار شروع شو. صاحب د مدینې خلکو پراپیګنډه جوړه کړي، هلکه د مکې نه څوک راغلي دي، نوي دین خپروي. اوس به څه کېږي؟ میټینګ وشو، خلک راجمع شو. د مدینې چې څومره سرمایه دارو په هغه زمانه کې او مالدار خلک وو او غریبانانو، ټول د سیل مې راجمع شو. هلکه 2 کسه راغلي د مکې نه او نوي دین خپروي، کوم ځای دیره دي؟ د اسد ابن زراره په کور کې دیره دي. هلکه دا شړل غواړي. سید ابن حضیر دی پاسې دی نوجوان مړوي، تاسو میټینګونه څه نه کوئ، خو که ستاسو اتفاق ما سره نو زه یو کار کولی شم. وی څه به وکړې؟ وی زه به ورشم اسد ابن زراره ته ویم زراره ته چې دا سړي وشړه د مکې والا، او که یې نه شړل نو بس بیا به د سره پوه شو، د خلاف به لښکر وباسي. ټول وی ډېره ښه ده ورځپې. اسید ابن حضیر ورغی، اسد ابن زراره ته دروازه وواله، دی ملګری دوست دی ولا راووته، ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه صرف خلک راوستی دی او نوي دین خپرول غواړئ، او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلودي، او زما دوست دی د عالم دا سړي دا لرې که دا کوم خلک چې دی راوستی دی، او که دا نه لرې کې ګورې قوم دی مخامخ مقابلې ته ولاړ دی، زما دوست دی ګورې زه دې مدد نه کوم، د قوم مدد به کوم. پوه مې کړې؟ حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې کار دی ملګري چې د خلکو سنې سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځې، راځه چې د وردن نه کوم د هغې خبرې په خپله واوره. نو که د خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تی د مټه ونیسه زما رورې ویې ځه. که خبرې دې خوښې شوې نو بې ګناه خلک را باندې ولېسه. هغه ویره دا خو ډېر هوښیاره خبره ده. ورسره دننه شو، کور ته چې دننه شو هغه نابینا صحابي ته وي عبدالله ابن ام مکتوم ته وی ته ته لغوندې خبرې ووره، هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع. اسید ابن حضیر رضی الله عنه ته څه وارول؟ وی دا زمونږ کتاب دی د هدایت دی، زمونږ په پیغمبر خدای نازل کړی دی که نه. وی ستاسو د دین څه نوم دی؟ وی اسلام. وی دې نه ښه شته خبرې خو بله نشته. وی ستاسو په دې دین کې به زه څنګه داخل شم؟ وی خو یو 2 ټکي به ووایه داخل به شې که نه. اسید ابن حضیر کلمه شهادت وی او خدای مسلمان. له قوم له قوم خو پته نه دي چې ودرېد یا لکه وی خو ډېر ښه خلک وو یاد، او هغوی چې کوم پیغمبر یادي دا خو مغه دی چې دا د مدینې یهود مونږ ته یادوي، او زه خو یې ملګری شوم، ته لېږل یم سلوې او ته د هغې خپله ښکار شوې. دا څه دې وکړل؟ نوجوان وې پوه نه شوې که نه، هلک وې دوکې کړې. سعد ابن معاذ رضی الله عنه د یو لوی قوم سردار دی، اپاسېد وی تاسو ما منئ چې زه مشرب وي، او وی دا چا چې دا مسلمانان راوستي دا د ما راترور دوی دی، زه ورځم زه پوهېږم لاول زما حق دی، او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شل کړو ټیک ته، او که پوه نه شو نو زما راترور دوی دی، خو تاسو سره ودرېږم هغه سره نه ودرېږم. هغې ډېره ښه ده دی ورغله چې ورغی د ترور دوی قوم دی ټول بلوه دی، دا دې څوک راوستي د مکې نه او زمونږ زوړ دین پسې لګیا دی، خبرې اترې کوي او یې خراب دین دی، پلار نیکه ته زمونږ بد وایي، دا لرې کوه، د قوم مقابله نه شي کولی، او زه دې د ترور دویم پورې زه هم سره نه شم ودرېدی، قوم سره به ودرېږم. او ورته څه وایي بیا؟ وایي ترور زویه دا میندې خویندې وي، وایي دا زره دننه شه او د هغوی خبرې واوره، او که خبرې غلطې وي نو ما د ترور زوی په ما دې نه خفه کېږي، د مټې یې ونیسه تې وشړه. وایي ډېره ښه ده چې ورغې هماغه نابینا صحابي ته وایي یو څو خبرې ورته وکړو.
قرآن کې خو اثرات شته که نه. هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع چې تلاوت یې شروع کړه نو سعد ابن معاذ هغه مشر سپین ږیری پوه شو وایي دا څه شی دی خبرې واورېد داسې خبرې خو ما په زندګۍ کې نه دي اورېدلې ډېره ښکلې خبرې خو نشته نه نه ما ته خپل خبرې وکړې دغه خبرې دي که نه وایي دا خو ډېرې ښې دي تاسو دین څه دی زموږ اسلام دین دی که نه زموږ د پیغمبر دا نوم دی که نه نو د یهودو نه خو دوی د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه هر څه اورېدل وایي ښه وایي دین کې به څنګه داخلېږو تاسو سره څنګه به ملګري کېږم هغه کلمه شهادت یې ورته تېره کړه هغه هم خدای مسلمان چې مسلمان شو لاړ قوم استاس دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغې اوس قوم ته وایي قومه یو خبره ته کوم زه څنګه سړی وایي ته زموږ مشر یې وایي نه زه روغ یم که لیونی نه نه ستا هم روغتیا زموږ مشر یم ته مشر لیونی وایي څه وایي که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پې کلکوي د هغې خو دا مطلب و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالېږي راځئ چې پې ورځو وایي صاحب ته مخکې کېږه ته به مخکې موږ به درپسې یو او شته یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه وی بلکل چې زه سره یم منې را سره وی ښه د هغې خلکو خبرې ما اورېدې ډېر رښتونی خلک دی رښتیا دینی دی او دا کم پیغمبر چې دی دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي او زه یې ملګري شوم او تاسو ته هم ویم چې اسلام راوړی ملګري شئ په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناست وو په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل دا د هغې مدرسې برکت و ټوټېدی مدرسه زه کله کله یم خلک وایي مدرسو څه کړي دي د مدرسو څه کردار دی مې ستا د ایمان د دې دا د مدرسې برکت دی که نه دی ستا د عمل د مدرسې برکت دی ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی دا دین چې تا له راغلی دا د مدرسې برکت دی څه مدرسه وه نه لنګر او نه باقاعده پکې استل دی او نه پکې کلاس رومونه دي دا پکې نشته یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاذ دی او د قرآن شریف دعوت ورکوي د قرآن تعلیم ورکوي هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو دې فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام کو ګڼ کسان مسلمانان شو مدینې فضا بلکل بدله شوه نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج له راتلل نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج له رال خو پټ نور چاته یې غږ نه کړو چې د مکې خلک خو انتشار جوړ نه کړي نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلی دی او ته راشه هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام ورله دعوت ورکړه هغه هم خدای مسلمانان کړل نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړه وایي موږ سره مدینې ته لاړ شي دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي او ملګرو دې لوی تکلیف تېرېږي او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه وله هر کور کې یو یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي هېڅ دشمن پکې نشته او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی دشمن مقابله نشي کولی مسلمان مضبوط دی نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړو حضرت عباس دغه وخت کې دړه نه خو دې ویو خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی د هغه خوروارو ای د مدینې خلکه وی تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ وی ګورې دلته ټیک ته چې دی کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی څوک د غږ نشي کولی او که تاسو دې مدینې ته بوته او دته چا تکلیف ورسو نو ګورې تپوس پې ستاسو له 3 کسانو نه کو ځان خبر کې هغې ورته ویل ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه خدای شته که د خپې ته څوک ازغیم را نږدې د مکه نه ده موږ یې مدینې ته بوځو ته دې موږ له را نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړو خبره مضبوطه کړه وی ډېره ښه ده بیعت عقبه ولو ثانیه او ثالثه نو پیغمبر علیه السلام وی زه به اول ملګري درولېږم زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم او دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فرمای الله غزاد ته چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او په رښتوني دین لیظهره علی الدین کله چې نبی علیه السلام په برکت او په ذریعه به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپوله راځي اسلام به اوچتېږي نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه
څه نور حالات پاتې دي انشاءالله هغه به درته په آینده جمعه کې بیان. رب العالمین کوم اسلام چې د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته را رسولی دی، خدای زمونږ په سینو کې زمونږ په وجود کې خدای هغه اسلام راولي، د هغې اسلام اطاعت او تابعداري زمونږ نصیبه کې، او الله زمونږ په وطن کې د اسلام او د قرآن نظام راولي. الہ العالمین ته زمونږ زړونه په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، زمونږ وطن په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، زمونږ بچي په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، او اسلام سره د زړه مینه پیدا کې. خدای اسلام او ایمان باندې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کې، د نبی علیه السلام تابعدارم جوړ کې. الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې. بعضې دوستانو سار ماته څه ټلیفونونه کړو بیماران دي، الله دې ول شفا ورکې. او دې مجلس کې زمونږ بعضې ملګري بیماران دي، الله ټول له شفا ورکې. بعضې قرضداران دي، الله ته د حلال او فراخ رزق نصیب کې. بعضې دوستان د هغې ته څه پریشانۍ مشکلات دي، هغه ول الله په خیر او په خوشحالۍ بدل کې. د ټینشنونو او پریشانونو هم په حفاظت کې وساتې. خدای د خیر او د برکت ژوند هم نصیب کې. د مخلوق د شر نه مو ساتې، د فتنو نه مو ساتې، خدای د کبر نه مو ساتې، خدای د فساد جدول نه مو ساتې، بچیم د لوفرو نه وساتې او صالحانې کې، او موږ د روحاني جسماني هر قسم مرضونو نه وساتې. خدای که د چا یو بل سره رواني دشمنۍ طرفګنۍ وي، هغه ول په روغو باندې بدلې کې. بغضونه حسدونه د مسلمانانو خدای په محبت باندې بدل کې. د چا د زړه حاجتونه څه وي، خدای هغه حاجتونه د جمعې مبارکه ورځ زمونږ پوره کې. خدای زمونږ حاجتونه پوره کې، زمونږ پریشانۍ لرې کې، او موږ له خوشحاله ژوند راکې. د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد وله ورکې، د چا بچي نشته الله نارینه بچي وله ورکې.